د پکتیکا مرستیال والي شیربادشاه اورګونی وایي چې له کوچني اختر وروسته د دغه ولایت د کرنې په برخه کې یوه بله برنامه په کار پیل کوي چې له مخې به یې په مختلفو لویو او وړو پروژو 446 امریکایي ډالرو مصرف وشي. هغه زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه لا هم د کرهڼې په برخه کې پر ځان بسیا نه دی او لا هم له نورو هیوادونو خوراکي او د اړتیا وړ زراعتي توکي واردوي. چې ټول ټال 115 میلیونه 7,000 افغانۍ د دغه ټولو پروژو قیمت دی چې په ده کې 10 د مڼو سردخانې دي، 80 د کچالو سردخانې دي، 50 د پیازو دی، 60 د کشمشو 80 د کشمشو خونې دي او 60 هغه ماشینان دي چې میوه وچوي چې مجموعي قیمت ما مخکې درته وویلې. او یو بله برنامه هم شته چې هغه 4,600,000 ډالر په شاوخوا کې دی چې هغه هم همدغه برخو کې آینده د اختر نه وروسته خپل فعالیت شروع کړي. د پکتیکا ولایت د کرهڼې رئیس ابوبکر او د اړوند ریاست یو تن انجینر د انګورو د یوې سړي خونې د بنسټ ډبرې ښودلو پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو کې 80 بابه ممیز خونې، 50 د پیازو، 80 د کچالو ساتلو خونې، 60 عدده د سبزیجاتو د وچولو ماشینونه او 10 بابه د میوو ساتلو سړي خونې دي چې په دغه ولایت کې د مڼو حاصلاتو ته ځانګړي شوي دي. نو بیا هغه بزګران چې د ټولنې زیاته کرایټیریا پوره کړي د هغو ترمنځ موږ بیا قرعه کشي کوو. هغه ځای کې چې کسان مو پوره وي هغوی ته یې ورکوو، کوم ځای کې کسان ډېر وي او زموږ خونې کمې وي، پروژې کمې وي، بیا په هغې ځای کې قرعه کشي کوو او هغوی ته یې ورکوو. څرنګه موږ او تاسو وینو د پکتیکا حاصلات سخت زیاتې او بیا چې کله حاصلات ورسیږي موږ زیات حاصلات ضایع کیږي یا نورو ممالکو ته ځي. نو په همدې خاطر انشاءالله تعالی سږ کال به د پکتیکا ټول محصولات همدلته ذخیره کیږي او پاتې کیږي. د شرن یو تن کروندګر ډاکټر شاولي نصرت او د ولایتي شورا غړي فقیرزاده وایي کلونه کیږي چې د انګورو باغ لري او په زیاته اندازه حاصلات ورکوي، خو د سړي خونې د نشتون له امله یې تر ډیر وخت پورې نشي ساتلی او په نږدې نیمایي بیه یې پلوري. اوس دغه خونې په هر ولایت کې په هر هغه کې چې جوړیږي نو بزګران به ډیره ښه استفاده ورڅخه وکړي او د ولس هغه ارمانونه چې د دوی به میوې خرابېدې هغه به له تاوان نه بچ شي. اوس موږ به جوړول ممیز به مو انګور شکول، بیا به مو باندې اړول، هغه به تقریبا یو 15 ورځې نیولې. په هغو کې به بیا ډېر داسې اوس باران به اوس له ډېره خسارې سره مخامخ کېدل ورسره او په هغو کې به بیا داسې کله سوس کله به خراب سو، کله به وشکاله پې خراب و، کله به یو شی پې خراب و. ممیز مو کول خو دومره ګټه نه وه. د ونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت کروندګرو په وارونو د سړو خونو، بندونو او سربندونو جوړولو غوښتنه کړې وه. په ټوله کې د دې ولایت ډیری ځمکې د اوبو د کمښت له امله په دښتو بدلې شوې دي.